سلام یو منئ تمه ده چې تاسو به روغ جوړ او صحتمنده وئ. نن د لیټس گو کتاب بل درس سره ځو. دوهم درس ده. دریمه صفحه ده. لیټس کاونټ راځئ چې وشمېرو. یعنې حساب دی تر لسو پورې باید زده کړئ. 1 د لاندې سپیل لیکلی دی ONE یو. دوهم وګورئ 2 معنی 2. TWO 3 3 THREE 4 سپیل نورې خپله وایئ 4 5 5 6 شپږ 7 اووه 8 اته 9 9 10 لس. لاندې چې تورو کرښو باندې لیکلی دی دغه سپیل به یاد هم کړئ. نو راشئ سی ته ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. لکه what can you do څه کولی شئ دا پوښتنه ده. تاسو چې یو چا نه پوښتنه کوئ چې تاسو څه کولی شئ what can you do تاسو څه کولی شئ یا کوم کار کولی شئ. دلته څلور عکسونه ګورئ دغه هر یو جواب ورکوي چې زه دغه کار کولی شم. اول تصویر کې وګورئ I can walk زه قدم وهلی شم. I can run دوهم عکس ورته وایي چې هلک ورته وایي چې I can run زه منډه وهلی شم. دریم عکس کې ورته وایي I can jump بل I can dance زه ګډېدلی شم. نو دغه څلور جملې څلور ځوابونه یې ورکړ. نو موږ تاسو هدف د دغه څخه مخابره ده. یعنې کله چا څخه پوښتنه کوو چې what can you do تاسو څه کولی شئ. راشئ د بل مخ ته. Unit 1 Things for School د مکتب لپاره شیان. Let's talk راځئ چې خبرې وکړو. Listen غوږ ونیسئ and say او ووایئ. لکه موږ تاسو یو چاته ځانونه ورپېژنو. Listen and say Hello سلام I am Scott زه سکاټ نومیږم. What's your name ستا نوم څه دی؟ او ورته وایي My name is Kate زما نوم کیټ دی. لاندې تصویر کې وګورئ What's your name ستا نوم څه دی؟ او ورته وایي My name is Andy زما نوم انډي ده. در سره خواستی دی. یعنې دغه جمله یاد کړئ. کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو چې ستا نوم څنګه دی څنګه ورته وایو What's یا What is your name دواړه رنګه ویلی شئ. What is your name دا اوږد ډول ویل کېږي. انګریزان دغه اکثره وخت نه استعمالوي. څنګه یې لنډې وایي What's your name ستا نوم څه دی؟ او ورته وایي My name is Kate. What is چوکاټ کې وګورئ What is لنډ خلطي څه شی ده What's I am لنډ خلطي څه شی ده I'm صحیح ده. تر همدغه ځایه پورې دغه جملې هم یاد کړئ هغه تیر حساب هم یاد کړئ. نور درته ښې ژبې ښه وختونه غواړم. د الله پاک